حذیفہ و ابو ہریرہ دواړه رضی اللہ تعالی عنہما فرمائے دا اللہ نبی فرمائی دی صلی اللہ علیہ وسلم یجمع اللہ تبارک و تعالی الناس جمع کی اللہ رب العالمین خلق د قیامت په میدان کی خلق برا جمع کی فیقوم المؤمنون حتی تزلف لهم الجنہ اوبدریگی مومنان تردی جنس دی بکڑی شدی تا جنت فیاتون آدم صلوات اللہ علیہ دیب آدم علیہ السلام لراشی فیقولون انو دیب وی آبانا اے بابا زمنگا استفتح لنا الجنہ منگ دا پارا دا جنت دروازی کوششو کا کلاو کا زمنگ دا پارا دروازہ دا جنت فیقولون آدم علیہ السلام ورطو فرمائے حل اخرجکم من الجنت اللہ خطیت ابیکم تاسو نئی رائستی دا جنت نام مگر خطائی دا بابا ستاسو دا بابا نا خطائی شیوا اجتحادی غلطی شیوا دا غی پوجا تاسو دا جنت نا رائستی شیوی نو لستو بصاحب ذالک زد دی قابلہ و لائق نیم جستاسو دا پارا شفاعتو کم زکمانا قصور شوی دے اجتحادی خطا شوی دا اذهبوا الى ابن ابراہیم خلیل اللہ تاسو لارشی زما بچی ابراہیم خلیل اللہ لا قال راوی وی فیاتون ابراہیم رابشی دے ابراہیم علیہ السلام تا فیقول ابراہیم علیہ السلام رتو فرمائی دیبم تک خبر ہو کی منگتا خواہ تا دی دا پار رالو چی منگتا دا جنت دا پار شفاعت میں اوشی منگ دی جنت اور دنشو تکلیف و پریشان غم زبلیو ابراہیم علیہ السلام اور تو فرمائی لستو بصاحب ذالکا زد دی قابل و لائق نیم دا زما وسکیم نشتر دے انما کنتو خلیلا من وراء زد خلیلم نو دینا آخوا یعنی زد دی لائق و قابل نیم دا شفاعت با آغا سوکی چاگ اللہ تزیاد نیز دیوی دا آغا اخبلا درجہ دا آغا درجہ کی گورنن زنیم اللہ والدہار نبی دا اللہ رب العالمین سر درجہ دا خدا انبیاء و ترمینزہ پا درجاتو کی قرآن سے ذکر کردے فضیلت ذکر کردے اللہ ہوئی تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس ابراہیم علیہ السلام برتو فرمائے انما کنت خلیلا من وراء زج خلیل من واخواد دینا اعمدوا الى موسیٰ الذي کلم اللہ تکلیما لارش تاسو موسیٰ علیہ السلام لا آغا موسیٰ چی اللہ کریم اور سر خبری کڑوے کلم اللہ تکلیما حدیث پاک کی رادی فیاتون موسیٰ دیب موسیٰ علیہ السلام لراشی فیقولون موسیٰ علیہ السلام ورطم وی لستو بصاحب ذالک آزد دے قابل و لائق نیم تاسو لارشی عیسیٰ علیہ السلام لا جاگا اللہ کریم پا کلمت کون بانی پیدا کرے جاگے تا کلمت اللہ وی و روحی ہی ورطوئی الہ عیسیٰ کلمت اللہ و روحی ہی فیقولو عیسیٰ علیہ السلام لبدی راشی نو عیسیٰ علیہ السلام اور تو فرمائے لستو بصاحب ذالکا زدی قابل و لائق نیم دازن شم کولے فیاتون محمدن صلی اللہ علیہ وسلم دیبا محمد علیہ السلام لراشی فیقوم فیوزن لو نبی علیہ السلام پاسی گی اللہ کریم اور اجازت ورکی فیوزن لو وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ امانت سل رحمی بجدن آغا پری خودشی فَيَقُومَانِ جَنْبَتَ الصِّرَاطِ يَمِينًا وَشِمَالًا
د پولیس رات خي طرف ته او ګس طرف ته بجنو صله رحمی او امانت بودري چا چې د صله رحمی خیال ساتل لري چا چې د امانت خیال ساتل لري دغه امانت او دغه صله رحمی بعد پولیس رات یو خوا بل خوا بودري الله دې په ما او تاسو آسان کړي عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ د خپل بیبي په جولای کې سر کې خود دې نو بجړا شو کله چې بیبي خپل خاوند ولید چې جاړي نو فبکت امراته نو بیبي هم بجړا شو عبد الله بن رواحه ته یا اے بیبي ما یبکی کی تو ولې جاړي یعنی کم شه دې چې تا جړې هغه ورته فرمایي جاړم زکه چې ته جاړې نو زکه جاړم عبد الله بن رواحه ورته فرمایي ما ته خود قران کریم دا آیات شو نو زکه مې وجل چې الله وی وای منکم الا واردوا کان علی ربک حتما مقضیا تاسو کې یو تن نشته مگر ته جهنم د پاس چې کوم ګلې جری د پولیس رات وي باغې په تیری کی او پوری کیږي وا تیروزي او پوری کیږي وا دالول خلقو الله والله زمنګ دری کتابونو کی یو راوی د سیاست تو کی محمد ابن المنکدر رحمه الله تقریبا نیم صدای یاد نیمه زیاد الله د نبی د حدیث خدمت کړي او اکثر روایت در جابر رضی اللہ تعالی عنہ نقل کئی عالمان وی امام قرطبی کی تفسیر د سورہ زمر کی کله چې محمد ابن منکدر رحمه الله وفات کی نو فریادونه کول شاگردان ناس تو ورته دومره له سړی فریاد کوي تولی فریاد کوي هغه ورته فرمایي د دې وجه نه فریاد نکوم چې کني مرګ په ما باندې راغې مرګ په خو به ارجا راځي وجدا فریاد ولی کوي ما ته د قران کریم د آیات مخل شو الله وای وبدالو من الله ما لم يكونوا يحتسبون الله والله کارا بشیر تا غسجد خیال او ګمان نو ما ته خدا آیات کریمه مخیل شو چې زما خیال خدا دې چې خاتمه مې خوشي چرته خاتمه مې خراب نشي اسن چې زو په یو څه فکر کې موشي بلسو دیو جن علماء دعاګانې وختي دا خاتمه سوال کوا او حدیث پاک راځي الله والله عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ما منکم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبين الله ترجمان تاسو کې یو تن نشته چې الله رب العالمین دا سره خبرونه کی او د الله ترمنځ به ترجمان نه او څومره سخت د تکلیف ولا ورځ وي یو موقوف حدیث د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ وای میدان قیامت به یو از بوشي خلق پلان کې او د پلان کې زوی پلان کې او د پلان کې بچي دا الله کریم مخه ته د خپل خالق او د مالک مخه ته پېښه ته ولاړ دې کده چا سم طالبینو پېښ کوي عالمان وی په دغه ټیم کې په پلار غواړي چې زما دي په زوی باندې حق راوخیږي چې مطالبه وکم مور بغواړي چې په لور مې دي حق راوخیږي لور بغواړي چې په مور مې دي څو مطالبه راوخیږي ډیره سخت ورځ ده نبی رسول الله والسلام فرمایي فیمر اولکم کالبرق اولنه استاسنا پشان د بالله د پلغونه به تیر شي اولنه ډلا الله دې ما او تاسو دې کې راولي تاسو توجه ما دشته دي قلت صحابي ما ته بیا بي و امي زما پلار مهر دواړه درنه قربان شاه یوشین کمر البرق دې څه مطلب دی چې تیر بشي پشان د پړاکو دې څه مطلب دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی
الم تروا کیف یمر ویرجع فی طرفت عین. تاسو خیال نه کړي بجلی په یو پړک کې جدنو تیر شي او بیا راشي پتهونه لګي لاړ شي او راشي. ثم کمر الريح بیا دویم با تیر شي په دې پولیس رات وانی پشان د تیر دلو د سلای. ثم کمر الطير بیا با دویم دریم چې دنو تیر شي پشان د تیر دلو د مرغای. وشد رجال تجری بما معلوم ونبیکم قائم علی الصراط. د انسانانو عملونه به کمزوري شي او رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد پولیس رات غاړي له ولاړوي. اور رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایي یا ربي سلم سلم سلم، اے ربا بچگا، اے ربا بچگا بچگا، اللہ بچگا. اللہ حبیب سره سمره فکر دی. افسوس دے تور سرو ماو تاسو چرته د الله د نبی د طریقو فکر نکو. ماو تا چرته پدې عمر کې چرته دا سوچ او فکر نه کړي چې د الله حبیب معنا په سبانه خف کیږي او بس راضي کیږي. حدیث پاک راضي حتى يجي الرجل لا يستطيع سير الا زحفا. تر دې چې را بشي او سړی چې طاقت بنلري مگر په خلقو سبانه لا زحفن په ګناټو باندې بسوليږي. وفيها فتي الصراط كلاليب معلقا. او د پولیس رات غاړي لبا کونډي باجی دلی وای د اوسپنه کونډي باجی دلی وای. او حدیث پاک راځي مامورتن بیاخذ من امرت به، حکم بکړی شوی په نیولو دا چا باندې. فمخدوش الناج ومقردس فی النار. بعض انسانان بھئی چاگا نجات مومی اخلاص مومی وینی وینی بشی خوبوی بشی. او بعض انسانان بھئی ومقردس فی النار پڑ مخی بجانم تخت اوردیگی. اللہ دی ماو تاسطی و ساتی. او حدیث پاک راضی اللہ واللہ دا جہنم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے نقار جہنم لسبعون خریفا والذی نفس ابی ہریرہ بیدہ ان نقار جہنم لسبعون خریفا. زماری باغذات قسمی جی زما ساتھ آگا پہ اختیار کی دے نفس ابی ہریرہ. زماری باغذات بنی قسمی جی ابو ہریرہ ساتھ آگا پہ اختیار کی دے. ان کار جہنم لسبعون خریفا. جہنم ویخچلے دا او یاو کالو بمقدار بانے دے. اللہ دی ما اوتاو دا جہنم نہ بچ کی. او اللہ کریم دی بما اوتا سبانی دا غورز اللہ دی آسان کی. او بچا بانے با دیر اگدشی بچا با لندشی. او دغه ساعت چې دی پچا به تکلیف کی شي پچا به راحت شي. الله دې ما او تاسو په هغه چا کې راولي چې پاغي راحت وي. ما او تاسو ته ډېر سختي مسلې دي، ډېر سختي مرحلې دي، اغلا پاتې دي پچا تیرې شوي. الله دې هغې څه د رحم معامله وکړي. او په ما او تاسو را روانې دي. الله دې ما او تاسو ټول معاف کړي. او الله دې اخره خاتمه زموږ او تاسو د ټولو په ایمان کې سوکم راغلی دی. اللہ دی داغی حاضر دی. اللہ په خپل دربار کی قبول و منظور کی. اللہ